شیرشاه سوری هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوری نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوری دغه تاریخي ناول هر دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هر چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری. د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو درنو اوریدونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. خوږو اوریدونکو دا د داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پای زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوری داستان دا برخه هم راسره واورئ. خوږو اوریدونکو په دې داستاني خپرونه کې د شیرشاه سوری داستان د خپرونو په 40مه برخه کې تاسو راسره واوریدل. بیا هغه د چپنې له جیبه یو کاغذ راویست. په دواړو لاسونو یې همایون ته ونیو. همایون کاغذ ترې واخیست. تر څنګ ناست بوډا او تجربه کار سلاکار میر خلیفه ته یې ونیو. بیا یې استازي ته وویل د باندې انتظار اوسه، د لیک ځواب به درکړو. خوږو اوریدونکو تاسو په دې برخه کې را سره اورئ. میر خلیفه ته اشاره وکړه. په لوړ غږ یې ولوله چې ټولې واوري. میر خلیفه د لیک په لوستلو پیل وکړ. ما له میرزا جنید برلاس سره د مغولو په پوځ کې خدمت تر سره کړی دی. ما د ارواښاد د علي حضرت بابر شاه سره په پوځي سفرونو کې برخه اخیستې ده. زه تل د ګورګاني حکومت یو وفادار خدمتګار وم او اوس هم یم. ما د سلطان محمود لودي ملاتړ ونه کړ او دا مې ثابته کړه چې زه د اګرې د حکومت وفادار خدمتګار یم. زه بیا خپل وړاندیز تاسو ته کوم چې د چونارګړ پوځي چوڼۍ فرمان زما په نوم راکړئ. زه به کال په کال مالیه پر وخت ادا کوم او د مغولو د حکومت له ګټو به ساتنه کوم. د دې په بدل کې زه خپل زوی قطب خان د خدمت لپاره در سره استوم. که ما ستاسو له کوم حکم سرغړونه وکړه تاسو د هغو سزا زما زوی ته ورکولی شئ. د لیک له لوستلو وروسته د ټولو په شونډو فاتحانه مسکاوې وغوړېدلې. د چونارګړ د ماتې احساس یې تر ډیره جبران شوی و. برلاس میرزا وویل ښه وړاندیز دی. زموږ خو هسې هم پښې ښویېدلې وې. هندو بیګ وویل علي حضرته ښه وړاندیز دی، خو که یو شرط دا پرې ومنلی شي چې نیمایي کالا دې له دوی سره وي، نیمایي نوره دې زموږ پوځ ته وسپاري. میر خلیفه غاړه تازه کړه. ویې ویل دا امکان نه لري. د شیرخان دغه وړاندیز مه ضایع کوئ. همایون وویل د میر خلیفه خبره پر ځای ده چې وخت راغی چونارګړ به بشپړ موږ ته پرېږدي، خو زه یو شرط لرم چې شیرخان باید ومني. ټول د خپل پاچا خولې ته ځیر شول. هغه وویل د قطب خان پر ځای د شیرخان خپل زوی جلال خان موږ ته وسپاري. میر خلیفه خپل ببر لاس په مخ راتیر کړ. وی ویل ډیر اعلی علي حضرته، دا ډیر مناسب ټکی دی، خو بیا هم زما ګمان دا دی چې شیرخان به ونه مني. هندو بیګ وویل دواړه د شیرخان څخه زامن دي، به موږ ته توپیر څه دی؟ همایون په غرور سترګې پورته کش کړې. ډیر د افسوس ځای دی چې تا ته د جلال خان او قطب خان ترمنځ توپیر نه ښکاري. جلال خان همدغه دی چې د ده له لاسه موږ له چونارګړ نه تس لاسونه راستنیږو.
دوی تر لږ نورو خبرو وروسته پر دې توافق وکړ چې شیرخان د قطب خان پر ځای جلال خان ورته وسپاري. ځواب ولیکل شو. شیرخان ته د چنارګړ د فرمان لسپارلو سره همدغه شرط غوټه شو. استازی راوغوښت او په درناوي رخصت کړ. شیرخان د چاړکان په غرونو کې په خپل لنډمهالي مرکز کې و چې استازی د همایون ځواب وروړ. د شیرخان استازی موسی خان سور یو جهاندی د په خبره پوه سړی و. هغه ته دند سپارلې و چې د پیغام ترڅنګ به د همایون د پوځونو د شمیر او مورال په باب هم معلومات راوړي. کله چې موسی خان د شیرخان خیمې ته ورننوت، هغه د ماسپښین په لمانځه ولاړ و. تر سلام ګرځولو وروسته چې په خپل استازي سترګې ولګېدې، مسکی شو. یو خدمتګار ته وویل شجاعت خان، هیبت خان کاکړ، بهرمجیت او هیبت خان دوی راوغواړه. به لاسونه په دعا لپه ونیول او اوږده دعا یې وکړه. مسله یې ټوله کړه. له موسی خان سره یې ستړې مشې وکړه. دغه مهال پوځي سرداران هم یو خیمې ته ورننوتل او په خپلو ځایونو کېناستل. شیرخان ټولو ته ښه راغلاست ووایه ویل. موسی خان هم دا اوس راورسېد. ما یې په تندي کې ولوستل چې ښه خبرې راوړی دی، خو تر اوسه مې څه ترې اورېدلي نه دي. ښه موسی خانه، څه پیغام دې راوړی دی؟ هغه غاړه تازه کړه ویل ولا مقامه، ستاسو د لیک ځواب مې راوړی دی، په خپله یې ولولئ. خو ما چې د همایون شاه په کم کې کومه وضع ولیدله، هغه ډیره راته په زړه پورې وه. بیا یې یو نغښتی لیک له جیبه راویست او شیرخان ته یې وړاندې کړ. هغه لیک واخیست ویل دا به وروسته وګورو او مشوره به پرې وکړو، خو ووایه تا څه ولیدل؟ موږ ته ستا راپور مهم دی. ولا مقامه. د مغولي پوځیانو روحیه ډیره لوېدلې وه. هغوی د توپخانې مشر ته براله سپکې سپورې ویلې چې لاپې ډیرې کوي، خو توپخانې هیڅ هم ونه کړل. زموږ ډیر پوځیان په جلال خان ووژل. بیا یې لږ ځنډ وروسته وویل ولا مقامه، ما داسې احساس کړه چې هغوی ستاسو له پیغامه مخکې د کوچ نیت درلود. ومې لیدل چې بارونه یې ټولول. د شیرخان په شونډو مسکا وغوړېدله. ویل ما درته ویلي و چې د بهادر شاه له پرمختګونو خبر شي، له چنارګړ به خامخا تېرېږي. موږ ښه کار وکړ چې هغه ته مو یو ډاډ ورکړ. شجاعت خان وویل ولا مقامه، هغوی چې کلابندۍ ماتوله، نو بیا د فرمان غوښتلو څه اړتیا وه؟ زه ستا په موخه پوهېږم توریالی. زه پر دې هم پوهېږم چې همایون په خپل قول او فرمان هم نه درېږي، خو غوښتل مې چې یو احسان پرې واچوم. که هر څومره موده موږ له مغولو سره له ټکر ځانونه خوندي وساتو، زموږ په ګټه ده. که ټکر ته اړ شو، بیا بېله خبره ده. بیا لیک را واخیست، نظام ته ونیوه ویل وله. هغه لیک پرانیست او ویل وست. د شیرخان په شونډو مسکا تېره شوه. ویل همایون اوس د خپل غرور جبران غواړي. حبیب خان کاکړ وویل ولا مقامه، زما نظر خدا دی چې د قطب خان له استولو هم ډډه وکړي. دوی په هیڅ اصولو پابندي نه لري، غیرت او شهامت نه پیژني. داسې نشي چې زموږ توریالیو ته څه تاوان ورسیږي. شجاعت خان وویل قطب خان دی واستولی شي، خو د جلال خان له استولو سره خو زه موافق نه یم. جلال خان خو په هیڅ صورت هم نه ورسره استوم. له قطب خان سره به هوښیار کسان واستو چې که د څه خطر احساس وکړي، دوی سمدستي خپله چاره وکړای شي. شیرخان د همایون په نامه لیک ولیک او پکې ولیکل زه جلال خان په هیڅ صورت له ځانه نشم لرې کولی. زما معذرت ومنئ. بل دلیل دا دی چې جلال خان ډیر احساساتي او د زیږه خوی خاوند دی، خو قطب خان بیا په شاهي آداب او رمزونو ښه پوهیږي. زما باور دی چې هغه به ستاسو په دربار کې ډیر ګټور وي. بله ورځ د همایون په دربار کې د شیرخان په ځوابي لیک غونډه جوړه وه. همایون وپوهید چې د خپل شوي غرور جبران یې ونه شو. له مجبورۍ د چنارګړ فرمان د شیرخان په نوم ولیکو او شیرخان قطب خان له خپل یو تجربه کار او جهاندي د سردار عیسی خان حاجب سره د مغولو کمپ ته واستول. تر استولو مخکې هغوی ته وویل دوه ټکو ته به پام کوئ. یو دا چې همایون ته د داسې چا په نظر وګورئ چې غرور یې خپل شوی دی. هغه به پلمه لټوي چې تاسو ته څه زیان ورسوي. تاسو باید داسې پلمه په لاس ورنه کړئ. بله دا چې د مغولو په کمپ کې به تاسو د دوی خویونه او عادتونه تر نظر لاندې نیسئ. چې بیرته راستانه شئ، زه یې بشپړ راپور درنه غواړم. همایون چې د چنارګړ کلابندۍ ماته کړه، د ګجرات په لوري مخه کړه. قطب خان او عیسی خان حاجب هم په دغه سفر کې ورسره ملګري وو.
د همایون پوځ د ګجرات له والي سره په لومړۍ جګړه کې بریا وګټله. سلطان بهادر شاه په جګړه کې ووژل شو او همایون بیرته اګرې ته راستون شو. شیرخان په بهار کې یو ځل بیا د خپل پوځ په پیاوړي کولو لاس پورې کړ. له پنجاب تر بنګال افغان سردارانو ته بلنه ورکړه چې د په پوځ کې شامل شي. زیات افغان سرداران چې په تیرو څو کلونو پیښو کې د ژوند له نعمتونو محروم شوي وو بیا راغلل او شیرخان جایدادونه ور وبخل او په خپل پوځ کې وګمارل. هغه افغان سرداران چې تر دې مهاله د شیرخان تر مشرتابه لاندې ژوند ننګ باله اوس یې سترګې وغړېدې. و پوهېدل چې د هند په پراخ هیواد کې د یوازینی د باور وړ مشر دی. کومو سردارانو چې د سلطان محمود لودي له ګوښه ژوند سره په خپله هم ګوښه ژوند غوره کړی وو راغلل او له شیرخان سره یو ځای شول. مسند علي عیسی خان او د سلطان محمود خسر اعظم همایون هم په دې ډله کې شامل وو. کله چې شیرخان په هند کې پښتنو مشرانو او سردارانو ته بلنه ورکړه هر ورځ به له هر لوري ډله مشران له خپلو پوځیانو سره ورته راتلل. شیرخان به له ژمنې سره سم هر چاته د خپلې خوښۍ منصب او جایداد ورکاوه. یو سهار شیرخان په دربار کې و. سید رفیع الدین او یو بل تن د سیمې 2 تنه نومیالي عالمان ورسره ناست وو. په یوه مهمه دینی مسله یې بحث و. د شیرخان د یو سردار یو نږدې خپلوان یو بزګر وژلی و. شیرخان د قاتل د قصاص حکم کړی و خو یو شمېر سردارانو هغه ته د قاتل د بخښلو او د مړي وارثانو ته د دیت ورکولو سپارښتنې کولې. شیرخان په خپل نظر کلک وړالو. سید رفیع الدین او هغه بل عالم دې مشرانو د ته راستولی وو. سید رفیع الدین هغه ته وویل ښاغلیه که د وژل شوي وارثان قاتل وبخي نو بیا د قصاص حکم مات دی. که د وژل شوي په کورنۍ او وارثانو د قاتل له لوري فشار وي هم قصاص نشي کېدی. دغه بحث لا روان و چې د هغه ځانګړی نوکر ورننوت. له سلام وروسته یې وویل صاحبه له خواسپور نه څو کسان راغلي غواړي له تاسو سره وګوري. شیرخان له ځان سره وویل څوک به وي؟ بیا سید رفیع الدین ته وویل زموږ خبره دی پر همدې ځای وي. نوکر ته حکم وکړ راهوله. نوکر ووت. څو شېبې وروسته له 8 تنو سره ورننوت. شیرخان راغلیو کسانو ته وکتل. د یو تن څېره ډیره ورته اشنا وه. پر ذهن یې زور راوړ خو یې نه پیژندم. هغه د اشنا څېرې خاوند تر ټولو مخکې شو او په لاسونو یې ورټیټ شو. شیرخان پرې نه خود تر اوږو یې ونیوه او راپورته یې کړ. مېلمه وویل عالي مقامه اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. بخښنه غواړم چې خدمت ته ډیر ناوخته حاضرېږم. شیرخان له غږه وپېژانده. تنده یې وغوړېد. غږ یې وکړ. بیا یې سید رفیع الدین ته مخ ور واړاوه. خواس خان زموږ د پلار د ډیر نږدې دوست زوی دی. بیا یې نورو کسانو ته لاس ورکړ. خواس خان ته په مسکا وویل 2 کلونه وروسته دې وینم خو نام خدا هماغسې ځوان پاتې یوازې ګیرې ته لویې شوې. په لومړي نظر مې پر ځای رانه وړې. خواس خان یو مټور د چینار په څیر دنګ ځوان ته په اشاره وویل صاحبه که دې په یاد پاتې وي دی دې هم یو وخت لیدلی دی. شیرخان په ځیر هغه ته وکتل. یو باوقاره ماشوم یې سترګو ته ودرېد چې د چپنې په کمربند کې د لرګي توره زړېدله. پګړۍ یې تړلې وه او په ځانګړي غرور د هغه په مخ کې ولاړ و. د ملک ساګ غږ یې په غوږونو کې وکړنګېد. صاحب خانه زوی راشه صاحب ته سلام وکړه. د هغه څېرې ته ځیر شو. د 8 کلن ماشوم پر ځای یو دنګ د ځواکمنو مټو خاوند زلمی مخې ته ولاړ و. په مخې ننګړۍ ګیره راغلې وه او پاس شونډه یې توره شوې وه. پراخ ټټر او پیاوړو مټو ته یې وکتل. ویې ویل صاحب خان دی. نام خدا لدنه خو ډیر جانانه زلمی جوړ دی. وراره زه دې په یاد پاتې یم. ځوان وخندل. بیا یې سترګې ښکته واچولې. په ټیټ غږ یې وویل هوکې صاحبه خپلې خبرې دې هم په یاد دي؟ ځوان چې هماغسې سترګې پر ځمکه خښې وي په نرمه ځواب یې ورکړ هوکې صاحبه. شیرخان ډیر خوشحاله شو. سمدستي په دربار کې ناست منشي ته وویل راشه قلم او کاغذ دې راواخله. هغه په تراټ له قلم او یوه پاڼې کاغذ سره راغی. شیرخان خواس خان ته وویل ووایه چیرته جایداد غواړي چې فرمان یې درکړم؟ هغه په خپله ګیره چې سپین پکې زیات سوي وو لاس راتیر کړ. ویې ویل نه صاحبه زه د جایداد په تمه نه یم راغلی. نه غواړم.
شکر دی په سسرام کې دومره پوله پټای لرو چې لاس مو تر خولې ورسیږي. لاس مو چاته په احتیاج اوږد نه دی. زه پوهیږم چې ته په دې تمنه یې راغلی، خو زه خپلو وفادارو یارانو ته خامخا باید جایداد ورکړم. د خواس خان پر ځای ځوان صاحب خان وویل: صاحبه، یو ځل خو مو په خدمت کې وازمایه. دا لومړی ځل و چې یو څوک ورته راتلل د امتیاز او جایداد تمه نه درلوده او خدمت ته حاضر و. سمدستي وویل: ډیره ښه ده، زه به ستاسو د تورو او همت جوهر خامخا ازمایم. خو باور مې دی چې د ملک ساک په کاله کې څوک لوی شوي وي، په غیرت او میړانه کې به کمی ونه لري. یو درباري خادم ته حکم وکړ: هیبت خان ته ووایه چې سبا ته د ځوانانو ترمنځ بیا د غیشو او تورو سیالي ده. شیرخان ځینې اصول درلودل، هغه ښه دوستان او ملګري درلودل، خو یو ته هم له وړتیا زیات امتیاز نه ورکاوه. هغه آن خپلو زامنو ته هم د امتیاز په ورکړه کې همدغه اصولو ته پام کاوه. سبا ته بیا د میلې ورځ وه. د یوه لوی بڼ په منځ کې په سلګونو ځوانان راټول وو او د یوه میدان شاوخوا ته ناست وو. یو اړخ ته ډولونه غربېدل او ځوانانو څڼې ورته غورځولې. شجاعت خان او هیبت خان نیازی بڼ ته نږدې سره مخ شول. معمولا به د لوبو او سیالیو میله داسې مهال کېدله چې نوي ځوانان به د شیرخان له پوځ سره یو ځای شوي وو. هغه به یې وړتیاوې په همدغسې سیالیو کې ارزولې. نیازي له سلام وروسته په خندا له شجاعت خان وپوښتل لکه چې شیرخان بیا کوم غمی موندلی دی. هغه ځواب ورکړ: د خواسپور د جایداد نه څو تنه خدمتګاران راغلي دي. دومره مې واورېدل چې یو مټور ځوان پکې دی. ډېر ښه خان بختور دی چې له هر لوري د مټورو او باتدبیره یارانو ډلې پرې راماتې دي. مسند علي عیسی خان، اعظم همایون او په لسګونو نور د لودي شاهانو سرداران ورته راغلل. هو کې همداسې ده. چا راته وویل چې پرون دې کسانو ته شیرخان د کوم جایداد فرمان ورکاوه، دوی نه ده منلی. نیازي په خندا هغه ته په اوږه ټپ ورکړ: دا هم د خان ویښ بخت دی. ته ګوره ځینې په یوه ټوټه ځمکه او یا یو مقام له دین او ایمان نه تیر دي، خو دته خلک له مادي امتیازه پرته د سر تر داوه د وفادارۍ ټټر وهي. دوی په همدې خبرو کې په ګڼه ګوڼه ورننوتل. لږ ځان وروسته د بڼ له یوې دروازې شیرخان له څو تنو سره ورننوت. خپل ځانګړي ځای ته لاړ. شاوخوا ته سرداران په خپلو ځایونو کېناستل. د ډولونو غږ چپ شو او بیا د سیالیو د پیل اعلان وشو. څو تنو ځوانانو سیالۍ ترسره کړې. ګټونکو ته د شیرخان له لوري یوه سیکه ور وبخښل شوه. وروسته اعلان وشو چې د خواسپور خواس خان سیالۍ ته راځئ. یو تن پر آس سپور نیزه په لاس کې میدان ته راغی. سیالۍ ته یو پر بل پسې 3 ځوانان ور ووتل. 2 تنې د غیشو په نښه کې مات کړل. 3 یې د تورو په سیالۍ کې لاندې کړ. شیرخان د خواس خان لاس اوچت کړ. په لوړ غږ یې وویل: په انعام کې خواس خان، زما د 15,000 کسیز پوځ سالار غوره کوم. له معمول سره سم ډولونه بیا وغربېدل او له هر لوري د مبارکۍ غږونه اوچت شول. بیا د شیرخان په اشاره یو ځوان میدان ته راغی. تنکی ځوان و، خو پراخ ټټر او ځواکمنو مټو د افسانوي پهلوانانو څېره وربخلې وه. هغه راغی، په ډګر ودرېد. په څېره کې د غرور نښه نه وه، په شونډو یې پیکه مسکا غوړېدلې وه. هیبت خان نیازي له شیرخان نه وپوښتل: دا ځوان څوک دی؟ هغه په مسکا ځواب ورکړ: د خواس خان کشر ورور صاحب خان. یو ځوان مخې ته ور ووت. د غیشو نښې ویشتل پیل شول. د ځوان هر غیشی د نښې پر منځ لګېده. د شیرخان په شمول د غونډې د ټولو کسانو سترګې د همغه ځوان په څېره ښخې وې. د هغه په ستایلو شور او زوږ اوچت شو. په غیشو ویشتلو، نیزي او توره وهلو کې څو تر ځان مشران ځوانان مات کړل. د شیرخان په شونډو مسکا زوره شوه. تر څنګ ولاړ هیبت خان نیازي ته یې وکتل. وی ویل: دا د خدای نور توریالي هم را پیرزو کړل. وروسته شجاعت خان ته اشاره وکړه. هغه د صاحب خان مخې ته ور ووت. تر 1 ساعت د دواړو ترمنځ سیالي روانه وه. یوه هم ماته نه منله، تر دې چې شیرخان د سیالیو پای اعلان وکړ او دواړو ته د انعام په توګه 2 سکې ورکړې. بیا ځوان صاحب خان ته د لاس له اشارې سره وویل: صاحب خان به اوس زما د شاهي ساتونکو په ډله کې وي، وروسته به بیا ګورو. په همدې ورځ خواس خان ته د خپل پوځ قومنده وسپارل شو او صاحب خان له شاهي ساتونکو سره یو ځای شو. شیرخان په خپل قوم کې نوې ساپ وکړه. ځوانانو ته روزنه ورکړه.
هغه په پوځ کې نوي اصول وضع کړل. یو دا و چې هر ځوان له شرعي دلیل پرته له پوځي خدمت وتښتي سزا یې مرګ ده. خو ترڅنګ دغه اصول هم وټاکه چې هسې ځان خطر او مرګ ته ورکول زړورتیا او میړانه نه بلکې ناپوهي ده. د هر پوځي ژوند ډیر ارزښت لري، باید بې ځایه خپل ژوند په خطر کې وانه چوي. همایون د اګرې په شاهي ماڼۍ کې خپل دربار لګولی و. د ګجرات له بریا وروسته د هغه غرور بیا هم اسمان ته رسېدلی و. همایون د پلار په څیر غرور و، خو د بابر په څیر زحمتکش او له سختیو سره روږدی نه و. آرام طلبه او تر ډیره حد عیاش و. د ګجرات له جګړې وروسته یې غوښتل تر یوې مودې پورې په اګرې کې آرام وکړي. په دربار کې سرداران راټول وو. دلاور خان لودي چې په خانان یوسف خیل مشهور و او بابر ته پر هند د یرغل بلنه ورکړې و، د هغه ښي اړخ ته ناست و. خانان یوسف خیل د پښتنو له جهاندي د مشرانو څخه و. نوموړی ډیر هوښیار و. د هغه په باب مشوره و چې د دیوال تر شا خلک ویني او د زړونو په رازونو پوهیږي. خانان همایون ته خوله ورنږدې کړه، په نسبتا ټیټ غږ وویل: علي حضرته، که اجازه وي یو عرض مې کاوه. همایون د سترګو له کونجو ورته وکتل، لږ رانیغ شو، ویل: خانانه ووایه. عرض مې دا دی علي حضرته، شیرخان ته په کمه سترګه مه ګوره، هغه په لویه پیتنه بدلیږي. زه خبرېږم چې خپل قام پرې راټولیږي. همایون پخوا هم د شیرخان په باب د خانان له خولې شکایتونه اوریدلی وو. داسې احساس کړه چې دای د هغه له نامه سره حساسیت او کینه لري. په بې پروایۍ وویل: شیرخان یو محلي سردار دی، که یو څو تنه نور سرداران پرې راټول شي هم موږ ته پر لوی سرخوږي نشي بدلیدای. علي حضرته، له هغه سره هره ورځ نوي مشران یو ځای کیږي. د سلطان محمود لودي خسر، اعظم همایون، مسند علي عیسی خان، مسند علي عمر خان او نور هغه قومي مشران چې ګوښه ژوند یې غوره کړی و، اوس ټول د شیرخان دربار ته ورغلي دي. ما اوریدلی چې هغه د بنګال د نیولو لپاره پوځیان راټولوي. که بنګال ونیسي، ځواک به څو چنده نور هم زیات شي. که پر وخت چاره ونه شي، په لوی خطر به بدل شي. څومره به زیات شي، زموږ د یو قومندان لسمه برخه به هم نشي. پرېږده خانانه، په وړو خبرو سر مه خوږوه. د همایون ساړه ځواب او بې پروایي خانان یوسف خیل په زړه کې سخت وځوراوه، خو په خوله نور څه ونه ویل. د حریت رادیو درنو اوریدونکو، د شیرشاه سوري داستان د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلونکي خبرونه مو په لوی رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري.